السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، یو غزل دی. د غزل نه مخکې یوه دوې ټپیزې دي، هیله لرم چې خوښه مو شي. وایي چې دا عدالت دی که غوجل ده، پکې اخته لوی درز غوبل ده. دا چې زمونږ پکې اجل ده، دا عدالت په خپله غل ده. ځان دې کړي سپین بیا دې په مونږ تور لګوینه، ځان دې کړي سپین بیا دې په مونږ تور لګوینه. باچا ظالم ولس مظلوم دی، غوښې د کام خوري قاضي شوم دی. دا نامعلوم مونږ ته معلوم دی، دا د حدیث شریف مفهوم دی چې هر ظالم به د دوزخ کندې ته ځینه، چې هر ظالم به د دوزخ کندې ته ځینه. غزل ته راګرځم. وایي چې د حق غوښتنه وکړم نو غدار شم، چې د حق غوښتنه وکړم نو غدار شم، چې باغي له بد کردار شم نو پدار شم. چې د مینې یوولې قیسې شروع کړم، سر مې غوڅ کړي د جاسوس په نام سنګسار شم. زما په مرګ زما قاتل مې ډال اخلي، زما په مرګ زما قاتل مې ډال اخلي. زه چې مړ شم دوزخي شمه مردار شم. سپین ته سپین او تور ته تور ویلی نه شم، که یې وایم تومتي شم سزاوار شم. زه د داسې ځناورو سره ژوند کړم، زه د داسې ځناورو سره ژوند کړم، چې له ستړې څخه اوف کړمه نو ښکار شم. آخر ولې داسې ولې او دا ولې، آخر ولې داسې ولې او دا ولې، چې نامه د امن اخلم ګرفتار شم. له ترمخو به د زر نظر آزاد کړم، له ترمخو به د زر نظر آزاد کړم. فریادي وزیر وطنه له تا زار شم، فریادي وزیر وطنه له تا زار شم. السلام.